سلامونه ملګرو، هیله درو جوړ او صحتمند بوئ. په باینانس صرافۍ کې میګا ډراپ راغلی، نوی میګا ډراپ چې تاسو کولی شئ دغه فری او وړیا جوین کړئ او له دغه څخه له 10 نیولې تر 20 یا 50 ډالرو پورې هم ګټه وکوئ. دوستانو دغه ډول میګا ډراپونه مخکې هم 3 دانې راغلي چې واقعا ډېره ښه ګټه کارونکو ته ورکړې وه. نو کوشش کوئ دا میګا ډراپ هم جوین کړئ. چې څنګه جوین کیږي مکمل پروسس یې را سره وګورئ او که لومړی ځل مو زموږ چینل نه لیدنه کوئ چینل سبسکرایب، ویډیو در سره لایک کړئ. باینانس په واز کې دلته ګورئ میګا ډراپ، دا د پخپله یې واضح لیکلی، که دلته نه و پورته به سرچ کړئ میګا ډراپ. میګا ډراپ به سرچ کړئ، دلته ګورئ مخکې 3 میګا ډراپ دې کې راغلي وو. اوس فعلا یو دانه نوی راغلی چې 3 ورځې وخت لري، 3 ورځې وروسته لانچ کیږي او تاسو ته خپل ټوکن درکوي. دا فعلا واز ده، په همدې به کلیک وکړو. دا صفحه ده، دلته تاسو کتلی تقریبا 1,50,000 نفرو دا څنګه کړی جوین کړی او 8 میلیونه د کارنیل ټوکن خلکو ته ایر ډراپ ورکوي یا فری ورکوي. نو دلته دوستانو دې کې د راجستر کولو لپاره تاسو ته 2 طریقې دي. یو تاسو BNB سټیک کوئ دلته، او یا تاسو هم د ویب 3 کویسټ تر سره کوئ او دې کې ځان جوین کوئ. دواړه طریقې کولی شئ. لومړنۍ طریقه لږ مصرف لري، دومه طریقه کم مصرف لري. لومړی راځم دومه طریقه باندې تاسو ته کار کوم. دې کار لپاره به تاسو بیک شئ، بیا به بیک شئ، سمه ده. نو دې نه بیک کېږم او د سیسټ برخې ته به راشئ. صحیح ده دوستانو. دلته به څنګه کوئ، په ویلټ آپشن باندې به کلیک واخلئ. صحیح ده دوستانو، ویلټ آپشن ته به راشئ او په ویب 3 برخه کې به د باینانس ځان ته یو ویلټ جوړوئ. صحیح ده، لکه دا ډول چې زما ویلټ ده، دا ډول یو ویلټ به ځان ته په ویب 3 برخه کې جوړ کړئ. چې کله مو ویلټ جوړ کړ او نو تاسو باید لږ تر لږه یو 10 ډالرو شاوخوا BNB واخلئ د کار لپاره. البته ستاسو BNB تاسو څخه دلته نه بندېږي نه مصرفېږي، بیرته درکول کېږي، صرف د کار لپاره ضرورت ده. د کار لپاره زه ایکسچینج ته راځم، ما سره په باینانس کې ډالر دي، زه به هغه BNB ته بدل کړم. دې لپاره به د ټریډ په آپشن باندې کلیک کوو او دلته کنورټ آپشن یا سپاټ آپشن به کلیک کوو. سپاټ آپشن زه کلیک کوم، په سپاټ کې به زه 10 ډالرو BNB واخلم. دا پورته به په دې کلیک کوئ، دلته به BNB سرچ کوئ. صحیح ده، BNB چې مو سرچ کوم دی باندې به کلیک کوئ. دا د BNB بای به ووهئ، دا لیمټ به په مارکیټ باندې کېدی. دا مارکیټ حالت دلته USDT زه د 10 ډالرو غواړم واخلم. 10 ډالره مې بای BNB باندې کلیک کوم. نو دا د BNB مې واخیسته، BNB سي مې واخیسته. بیرته به ویب 3 ویلټ ته راشئ دوستانو، ویب 3 ویلټ ته به راشئ او اوس به دلته نور مکمل کار روان کو، د ډراپ به ترلاسه کوو. ویب 3 ویلټ ته راغلی، دغه 10 ډالر BNB به تاسو ویب 3 ویلټ ته رالیږئ. دې کار لپاره به دلته د ریسیو آپشن باندې کلیک واخلئ دوستانو. آپشن چې مو وهه دلته به دوستانو ویډرا فرام باینانس ایکسچینج په دې باندې کلیک کوئ او له باینانس نه به هغه BNB موږ دې ته راولیږو. چې په دې مو کلیک کوو نو دلته ګورئ ستاسو پیسې په باینانس کې ښیي. په BNB باندې زه کلیک کوم. BNB چې مو کلیک کړ دلته به په دا لومړۍ شبکه باندې کلیک واخلئ. سمه ده، BNB سمارټ چین. په دې کلیک کوم، لاندې به کنټینیو باندې کلیک کوو. دا چې مو وهلو دلته به دا ماکس آپشن ووهو، هغه خپله ټوله BNB به ولیږو. دا چې مو وهه لاندې به ویډرا آپشن ووهئ، کنفرم به ووهئ. نو زه به خپل انډیکیټر کوډ ورکړم چې تر څو دا BNB موږ ته ویلټ ته راورسیږي. نو دا ده دوستانو، دا هم شو. اوس به دا BNB موږ ته ویلټ ته ورسیږي. نو دا ویډرا شوله. نو نور گو ترو ویب 3 باندې کلیک کوو، بیرته ویب 3 ته راځو. ویب 3 ته چې راغلو دلته به دا ګورئ اسسټ برخې ته راشئ. دا BNB به اوس موږ ته دلته راورسیږي. نو زه په تمه کېږم دا به اوس موږ ته یو دقیقه کې راورسیږي. فعلا ګورئ 1 ډالر لرم. لږ دې ته انتظار کوو دوستانو. ښه نو ملګرو BNB راورسېدله موږ ته. اوس به راشو په دا ډسکورډ برخه باندې به کلیک واخلئ او دلته به ایر ډراپ ځان ته جوین کړو. دلته ګورئ خپله صفحه راغلی کارنیل ایر ډراپ. ښه نو دوستانو دا ډول د ایر ډراپ صفحه ده. دلته به موږ په دا جوین نو باندې کلیک واخلو، په دا زیړ رنګ جوین نو چې مو دا ډول صفحه راځي. لاندې به راشو، دلته به سټارټ کویسټ باندې کلیک واخلو، دلته به سټارټ نو ووهو. دا چې مو ووهلو موږ ته اوس د دې ایر ډراپ صفحه راوازیږي. ښه نو دوستانو دغه ډول یو ویب سایټ ده. صحیح ده، دا چې مو راواز کړ تاسو ته به دغه ډول یو صفحه راشي. دلته به تاسو په دا سټیک نو باندې کلیک واخلئ. دا چې مو ووهلو دلته باید تاسو لږ BNB سټیک کړئ. پام وایي چې دلته باید BNB لیکل شوي، ASBNB نه. که تاسو ته ASBNB و دغه د پروفایلو آپشن باندې به کلیک واخلئ، لاندې به راشئ، دلته ګورئ BNB. په دې ریسټیک باندې به کلیک واخلئ. نو دا دلته BNB راغله، سم شو. اوس به دلته موږ یو مقدار BNB ډیپوزیټ کړو. دې کار لپاره به دلته مقدار ولیکو. مثال څومره زما سره 0.03 ده، زه 0.0
14 غواړم سټیک کما تاسو باید 0.014 پورې وکوي لاندې دغه آپشن باندې کلیک کوو دا چې مو ډیپوزټ باندې کلیک کوو دا چې مو دا ډول صفحه راځي دلته به یو کنفرم ورکو مونږ کنفرم غواړي نو انتظار کوو دا اوس کنفرم راځي نو دا د کنفرم هم راغی $9 فیس کټي لاندې به کنفرم باندې کلیک واخلو دا به خپل والټ فینګر ور سره وکړو په تمه کېږو دا به اوس کنفرم شي نو دا ګورئ ټرانزیکشن زموږ سبمیټ شو نو لږ په تمه کېږو دا ډیپوزټ مکمل شي نو دغه د ډیپوزټ هم مکمل شو بیک ځو اوس به موږ د خپل پیسې بیرته وډرا کړو د کار لپاره به وډرا آپشن باندې کلیک کړو دلته به دا ماکس ووهو دا چې موږ خپله ټوله BNB به دې څخه وډرا کړو زه راځم وډرا آپشن باندې کلیک کوم دوباره نو بیا به دلته یو کنفرم ورکو دلته به اوس خپل فینګر وصل کو نو دغه د ټرانزیکشن سبمیټ شو دغه خپله پیسې مو بیرته وډرا شوې دوستانو په تمه کېږو نو دغه د بیرته راورسېدې زموږ بایننس ویب ټري وایلټ ته که راشم ویب ټري وایلټ ته که ګورئ زموږ پیسه به بیرته رارسېدلي نو دغه د رارسېدلې صرف کم فیس یې کټ که ښه دا کار چې مو وکړو بیرته به د بایننس میګا ډرافټ صفحې ته لاړ شو هغې کار لپاره به بیرته راشو دا جوین نو آپشن باندې به کلیک کړو نو دلته بیرته میګا ډراپ راځي لاندې به راشو بیا به سټارټ کویسټ ووهو دلته به ویریفای باندې کلیک کړو صحیح ده نو دا به 15 منټه تاسو لږ صبر وکوئ که چېرته تاسو ته هم دا ډول لیکنه راتله 15 منټه صبر وکوئ بیا ویریفای نه ووایئ صحیح ده دوستانو نو د لومړنۍ طریقه اوس راځم دا بله طریقې تاسو ته ښیم چې د BNB په سټیک کولو هم تاسو کولی شئ دې کې ګډون وکړئ دې کار لپاره ګورئ سبسکرایب آپشن باندې کلیک اخلو دوستانو سبسکرایب آپشن چې مو کلیک کو نو دلته موږ کولی شو BNB سټیک کو دلته مختلفه اندازه BNB سټیک کولی شو نو د دې کار لپاره لږ تر لږه دوستانو دلته ټایمونه هم دي مثال ښه ټایم یې دغه یو میاشتنی سټیک ده چې په دې ډېر سکور ورکوي موږ باید 0.05 BNB لږ تر لږه سټیک کړو نو زه راځم 0.05 BNB اخلم دې ته چې تر څو دا کار مې ترسره شي بیرته راځم د BNB صفحې ته دلته راځم بیا BNB اخلم مارکیټ BNB 0.050 اخلم چې بیا کمبوتونه کوي دوستانو نو بای وهمه نو دا د راته بای شو بیرته ځم میګا ډراپ ته میګا ډراپ کې بیرته کرنایل ډراپ ته ځم او سبسکرایب آپشن باندې کلیک اخلم نو دلته زه 10 ورځنی انتخابوم ځکه د 10 ورځنی سکور ښه دي نو دلته راځم 0.05 BNB دلته سټیک کوم دوستانو دا چې مو کلیک دغه ټکی به ورته ووهئ او لاندې به کنفرم آپشن کلیک کوئ نو دا د یو میاشت لپاره سټیک کېږي او یو میاشت بعد تاسو ته خپلې پیسې بیرته ازادېږي او په بدل کې اییر ډراپ هم درکول کېږي دا درې واړه ټکي به ووهئ نو دغه د موږ سبسکرایبیشن ترسره شو په دونه BNB بیرته کلاړ شو اییر ډراپ ته نو دلته به دی موږ ته بیا سکور راکوي او همداشان دا ګورئ د موږ لاک اپ ترسره شو نو دغلته هم لیکلي دي چې په دومره ورځو دونه سکور دي نو 10 ورځني باندې 100 سکور ورکوي چې زما په نظر هم دا بهتره ده نو دغه طریقه دوستانو او 4 ورځې بعد دا لانچ کېږي او ټوکن وډرا هم تاسو ته درکوي